آخری خبره کوم دا زما خاوره ده زه د افغان وسی یم زه 6,000 کالو نه په دې ځای آباد یم ته په سوال راغلی ما سره د معاهدې شوي دي چې زه به ستا د وینې او د عزت تحفظ کوم زه به ستا چوکیداره کوم او ما تا له تنخواه مقرره کړې ده نن هغه کوتک چې ما تا له چوکیدارۍ له درکړې په هغې کوتک ما وهې ما وجنې دا خلق غلط پوهوي مختلف قسم خلق راشي مختلفې ایجنډې پیش کوي مختلفې ایجنډې پوره کوي مسلمانه تا نه زه صرف لاس پورته کې د الله کلام دا به زمون قسم وي لاس پورته کې او غیر چاپیر وګورئ چې د چا لاس ښکته وي هغه موږ سره قسم نه کوي زمونږ د الله په کلام قسم وي زه چې څه وایم دا وایه او غیر چاپیر ګورئ چې څوک یې نه اوچته وي یا زمونږ سړی نه دی د الله په کلام مو د قسم وي او ښځه دې په درو شرطو طلاق کوي چې موږ به دې جرګه کې غداري نه کوو موږ به د سرکار علی کار نه جوړېږو موږ به د پارټۍ او د جماعتونو علی کار نه جوړېږو موږ به خالص د پښتنو نمایندګي کوو